جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. پاکستاني رسنیو ته یوه موضوع په لاس ورغلې ده چې په طالبانو کې اختلافات پیدا شوي دي او د دوی په اټکل سبا او بله ورځ به د طالبانو نظام ړنګېږي. داسې نه ده. دا د یوه راپور څخه دا موضوع راپورته شوه. هغه راپور چې بي بي سي خپور کړی و، په هغه کې ویل شوي و چې ګواکې د طالبانو په مابینځ کې اختلافات دي او هغه راپور هم د یوه ډېر زاړه غږ پر بنیاد جوړ شوی. هغه غږ هم یوازې د بي بي سي سره نه و، هغه غږ ډېر عام غږ و، له هر چا سره موجود و، له ما سره هم موجود و، ما هم اورېدلی و، د نورو رسنیو سره هم موجود و او یو عام غږ و. بلکې زه به دا خبره داسې وکړم، د طالبانو مشران یا عمومي مشر چې دی هغه همیشه په هر سیمینار، هر کمیسیون، په هر غونډه کې و خپلو کسانو ته دا نصیحت کوي چې اختلافات مه ساتئ، د اختلافاتو څخه لرې واوسیږئ، د یو د بل اطاعت وکړئ. دا د اوامرو اطاعت چې دوی یادوي چې د اوامرو اطاعت وکړئ، دا معنا که پر سر باندې دی امیر دی، تر ده لاندې نور امیرین دي او د نصیحت خبره په طالب او ملا طبقه کې ډیره عامه ده. بلکې په افغانستان کې دا خبره ډیره عامه ده چې یو څوک بل چاته نصیحت کوي، مشران و کشرانو ته نصیحت کوي، سپین ږیري و ځوانانو ته نصیحت کوي، ځوانان و هلکانو ته نصیحت کوي. نو دا یوه عامه د نصیحت سلسله ده چې راغلې ده. اوس پاکستان لاس ور اچولی ده او پاکستان داسې فکر کوي چې ګواکې په افغانستان کې نظام ړنګېږي او هغه پاکستان خو به خپل کار کوي. پاکستان خو دښمن هېواد دی، د هغه خو کار دا دی چې هر منفي موضوع په لاس ورسي دوی پر هغه باندې غږېږي، پر هغه باندې شخوند وایي. خو مسله دا ده زموږ ځینو افغانانو هم دې ډول ته لرګي ور اچولي دي چې هلې په طالبانو کې داسې اختلافات پیدا شوي دي چې دا به ړنګ شي. دوه دلیله دي، یا دغه کسان په طالبانو نه پوهېږي، ناخبره دي او غواړي چې همداسې ناخبره پاتې شي، او یا دا دي چې دوی ته یو څوک وایي، یعنې دا معنا چې پاکستان ورته وایي چې دې موضوع ته لاس ور واچوي او دا موضوع ته پکۍ ورکوي. په دواړو حالاتو کې ګټه نشي کولی. په لومړي حالت کې خو اول که یو څوک پر دا موضوع باندې د طالب پر اختلاف باندې ټکېږي، باید په دې پوه واوسي چې طالب څوک دی، څه کوي. دا امیر امر واجب دی، اطاعت یې واجب دی او طالبان یوه مذهبي دیني ډله ده، د دین خلاف کله هم قدم نه اخلي. دا یې دلیل دی چې په طالبانو کې اختلافات په اساني نه راځي. او دا خو هغه خلک دي چې طالبان نه پیژني، په ناخبر دي. او که دوی ته پاکستان ویلي چې دې موضوع ته لاس ور واچوي او دا موضوع ته پکۍ ورکوي، نو دا خو بیا د هېواد سره دښمني ده. د پاکستان په خوله خو چې د افغانستان د سرو زرو جوړېږي، خدای تعالی دې نه جوړوي. د پاکستان د هرې مرستې، د هر څه څخه نور افغانان بیزاره دي او پاکستان هم په دې پوه دی، طالبان هم په دې پوه شوي دي. طالبانو چې داسې په زغر د مخامخ ورته ودرېدلو پاکستان، طالبان په دې پوه شول چې د افغانانو له پاکستان څخه نور نفرت کېږي، د پاکستان سره جوړ نه راځي. او ځکه یې دغسې ښه کارونه وکړل چې لاره ورسره بنده ده. په افغانستان کې هم خیر و خیرات. ګورې یو ډېر نادره خبره درته وکړم، د کومې ورځې لاره بنده شوې ده، یو ټک هم په افغانستان کې نه ده شوې. تاسو به کومه پېښه نه یې اورېدل، که مو اورېدلې دلته یې ماته لاندې په دا تفسیرو کې ولیکئ، زه به خبر شم، کورودانۍ به مو وایم، خو نه ده شوې. دا معنا چې د ترهګرۍ مخه په نطفه کې نیول شوې ده. بهرحال دا خو د ترهګرۍ بحث دی، هغه ته نه ځم. زه بېرته د اختلافاتو موضوع ته راځم. ځینې افغانان، یعنې مخور افغانان، مشهوره مشران افغانان، ولا د خلیفه حقاني او د کندهار تر مابینځ اختلافات دي. هلکه تاسو خلیفه صاحب پیژنئ؟ دا د خلیفه حقاني صاحب کورنۍ تاسو لوستې ده؟ هغوی څومره قربانۍ تر دغه ځایه د راتګ دپاره ورکړي دي. هغوی څومره نږدې ملګري، د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړي دي په دا جګړه کې. او بل پخپله تاسو دا خلیفه صاحب پیژنئ؟ دا یو انتهایی دروند سړی دی. درانه خلک دا کارونه نه کوي د واک لپاره. ځکه یې نه کوي چې مخ ته تاریخ ته ګوري، راتلونکي ته ګوري، نسلونو ته ګوري، پر ډېرو شیانو باندې فکر کوي. بل تر دې ور اخوا ته یو عمده دلیل دا درته وایم چې په ټوله افغانستان کې زه دا ډېر په زغرده وایم. زه ځکه دا خبره کوم چې د طالبانو په 13 کلنه دوره کې زه خبریال وم او اړیکې مې ورسره ساتلې، په خبرېدمه، د دوی اکثره ملګري په خبر دي، زه به ورسره په تماس کې وم. ما کله دا ثبوت نه دی پر پیدا کړی چې طالب دی پر بل طالب باندې ټوپک راخستی، هغه دې وژلی وي، له دې خاطره څخه د دوی تر مابینځ اختلافات دي. دا نشته. نو چې کله طالب د دې شي دپاره دا لاره نه واروي، یا دا لاره نه دا ورسوي تر اوسه پورې، یا نړیوالې ټولنې په 13 کلنه یا په 10 کلن عمر کې د طالبانو یا تر 10 کاله د اوس اوړي، په دې کې دا ټوله نړۍ ونه توانېدله. د ناټو غړي هېوادونه، د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، د نړۍ نور، پاکستان،
ډېر هېوادونو دا هڅه وکړل چې په طالبانو کې اختلافات پیدا کړي، ماتې کړي او جلا یې کړي او له منځه یوسي، ونه توانېدل. کله چې دوی نه دي توانېدلي چې هغه وخت نه ورباندې وتوانېدل چې طالب هېڅ شی نه درلودل، طالب مطبوعات نه درلودل. دا ذبیح الله مجاهد به په یوه کوټه کې ناست، د یوې کوټې څخه به یې مطبوعات کنټرولول، چا به پېژنده هم نه، یوازې د هغې کوټې کسانو به پېژنده چې هلته یې له ده سره کار کوه. اوس د دوی سره میډیا موجوده ده، تلویزیون ورسره موجود ده، فیسبوک ورسره موجود ده، ټویټر لري، د دنیا بېلابېلې اسانتیاوې لري. په کور دننه یو حکومت دی چې د دوی خوښه نه وي، مرغۍ د دوی د مرضۍ بغیر الوتنه نشي کولی. اوس دی ولې دا اختلافات په ځان کې راولي یا اوس نور څنګه په خلک په دې کې راولي؟ نو د دې ټولو خبرو مطلب دا دی، د دې ټولو خبرو معنا دا ده چې خلکو افغانستان ته په یوه داسې سترګه ګوري چې ګواکې هلئ په افغانستان کې به بیا جګړه پېښېږي. افغانانو چې کله اتفاق کړی دی، کله یو موټی شوي دي، کله د اتفاق غږ راپورته کړی دی، د هر دښمن په وړاندې ډېره سخته مقابله کړې ده او هر دښمن ته یې ډېر غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی، که هغه کورنی وي که هغه بهرنی وي. دا یې مت کړي دي، د دې بعد یې متئ، دا یوه خبره یاد ساتئ. نو زه په زغرده ویلی شم چې اختلافات به موجود وي، ولی اختلافات داسې نه دي. دا د نظر اختلاف چې ورته وایي، یو طالب مشر به د مکتب پلوی وي، بل به یې نه وي پلوی. یو طالب مشر به په یوه ولایت کې د بل والي نه وي پلوی. یو طالب مشر به پر یوه لاره په د یو سړک د دو طرفه کېدو نه وي پلوی، وایي به چې دا غټ دی، باید نسي یو طرفه د هغه بل کلي سړک ور جوړ کړي، دا یو طرفه صحیح دی. دا اختلافات په کورونو کې هم موجود دي، دا اختلافات په ډلو کې هم موجود دي، دا اختلافات په دوو ورونو کې هم موجود دي، په طالبانو کې به هم موجود وي. نو دا اختلافات کله د دې سبب نشي کېدای چې یو دې راولاړ شي پر بل دې ټوپک ور واړوي، ودې ویلي ودې وژني، یا دې جګړه پېښه شي چې هلئ اختلافات موجود دي. نو اختلافات هېڅ شی لا نشته. هسې مازې یو چټي ډرامه د جوړه شوله، راوالوتله. ځینې نن مې یو کس اورېدی، هغه بیا بیخي په زیر زور په تلویزیون کې ناسته وایي چې ولا دا داسې جامعه جهاني لګیا ده. هلکه ستا جامعه جهاني خو دا 30 کاله هم د طالب خلاف لګیا وه چې اختلاف پکښې راولي، ونه توانېدی. نو نن بیا دا ستا جامعه جهاني څنګه را لګیا شولې؟ د بي بي سي د یوه راپوره به دا ټوله طالبان ور اخلي، بیا به پر دا بله خوا اوړي. هېڅ شی نشته، خپل کار کوي. د یوه داسې افغانستان پیل چې هېڅ افغان نه بل افغان سره اختلاف ونه لري او ټوله په هسکه غاړه سرلوړي، یو د بل سره په خندا په مزو ژوند وکړي، داسې لکه په نوره نړۍ کې چې انسانان کوي. او پاکستانیان چې دا کومه خبره کوي چې دوی وایي اختلافات دی د خپل اختلافات حل کړي، عمران خان دې له زندان راوباسي، هغه بل دوی وایي ادامه یې که څه پکې، هغه فیض حمید هغه سره چې هر څه کول هغه دې ورسره وکړي. پوځ دې د ولس سره اختلافات حل کړي. په پاکستان د پوځ او د ولس ترمنځ پراخ اختلافات موجود دي. پنجاب دې له بلوچستان سره اختلافات حل کړي. د پنجاب حکومت دی یا د مرکزی حکومت له خیبر پښتونخوا سره اختلافات حل کړي. دوی د خپلو اختلافاتو د حل کېدلو توان نه لري، هلته یې پر خولو باندې پلستر لګېدلي دي، بس په افغانستان کې اختلافات راپارېدلي دي. هلکه خپل کار کوي، په افغانستان کې هېڅ شی نشته او په موږ کې چې هر څو اختلافات راشي، ستاسې سره مو کیسه هغه ده لکه هغه څو ورځې د مخه چې ول د دروازو کلي برمې ته لوېدلي دي، لارې بندې دي، لارې نه خلاصېږي، که دلته اختلاف یې که نه. خدای مو شاده باد او بریالي لره. ژوند میرویس افغان تر بلې ویډیو پر لوی الله سپاري. دا لنډه ویډیو وله راسه اوږده شوله، نو څه وکړم؟ خدای مو شاد لره. ژوند